अस्सलाम वालेकुम जी ګرانو ملګرو زه اشفاق بنگش اسلام آباد نه تازه خبرونه او څه اهم اپډیټ په حواله سره رزم پاک افغان ریلیشن او قومي جرګې دواړو اړخ ته او ورسره اسلام آباد کې سره روان دي او اسلام آباد کې کم صورتحال دی او بل خو خبر پښتونخوا ځل بیا نمبر ویسل خپل پښتنو د لپاره 300 پښتنه راورسول سټوډنټان کرغستان نه او مزید به مررسي په دی حواله سره اهم اپډیټ او ورسره سینټ اجلاس کې نن ایمل ولی اړومبه یو سیاسي توګه باندې یو پارلیمان په توګه باندې په تاریخ کې اړومبه ځل دغه سلورمه پیړۍ ده د خان عبدالولي خان نو سه هم ګڼل کی چې هغه نن په سپیچو کو ډېر خطرناک سپیچ ده چې هغه دا ویل چې قائد اعظم هم لکه قسم شهید کړي شوی دی او قائد اعظم دغه چغه ویلو چې اسټابلیشمنت خلاف راپسېدلو خو ډېر خبرې دی باندې راځم رومبرزو چې کوم پاک افغان جرګې د قومي جرګې چې کمی دي خاص کر د قومي مشران چا کې بانګش قوم هم موجود دي خپل بانګش نو فخر کوي چې دی را پاسي چې کم از کم په دې منیش خړو بنې حل رو بسی ولې چې موږ تړلی یو موږ پښتانه دواړو اړخته بل خو خبر مشران هم اوس جرګو مخکې اړه رنيسي چې کې دواړو پوله اخوا او د خلر بر دواړو پښتنو مشران دغه جرګو پیل کړی دي د کې چې کم چرواکي دی آی په دې مجبور کړی دي چې دزبندي سره دغه پوله مونږه امن غواړو او مزید په دې منې ترخګري نه غواړو بلخوا به نور چې کمی مسلې تړلې شوي دي چې کې تګ را تګ یا نور کمی مسلې دي په دې باندې هم اهم اپډیټ روان دي خو چې کوم د پکتیا او دغه کیسه کې جرګه واغه سره رسیدلې چې کې دزبندي سره نور مهمه پرمختګ شوي دي بل طرف ته تاسو ګوري چې اسلام آباد او کابل خپل کې کلیشش چې کم دي اغه روان دي لا او په غوجنا ډېرې مشکلات مخې ته پیدا دي چې کې ویزو د نور افغانانو او د کې دوره پورې ترچه کم بغیر ویزه افغانستان سوکرالو نه اومګه ترخګر غنو لکه دا یو غټه دړکا دمکی هم ورکړی شوی د افغانستان ته اوس راځو اسلام آباد طرف ته چې اسلام آباد کې تحریک انصاف چې کوم رفاسن باندې حمله شوی و دا تاسو په فوټیج هم لیدلی وي چې خواجه سرا یعنی نرخزی راغلل هغه څلور کسان راګیر کړل او بلیډ باندې حمله وکړه بلیډ باندې هغه دلته کې وایي چې کوله ولې چې دا راګونه ورته کټ کې خو هغه دلته کې بالکل غریب پرې کړی دی اوس موږ د سټرایک وجه نه تاسو ته ویډیو په یوټیوب باندې خولې مونږ شو خو سره په دې حواله سره که تاسو وګورئ چې اوس په ته چا نه ځان بچ کې لکه داسې حالاتو کې چې نرخزی را پاسي اوس نرخزی خو سوال هم کوي غم کوي نو تاسو باندې کولای هم نشي او با هغه خو اني ټایم تا اوس هغه جوړ دي خو دې په شامل خو لازم خبره تکتور لسونه دي او په باندې ډېر زیات یا تر هم په طریق انصاف کې خورا شوی دا خاص کر کې دین کې بل طرف ته عمران خان صاحب چې کوم عمران خان پیغام او قیدینو ته چې کوم قیدین په تیر حکومتونو کې ماضي هم کړی او بیا پټ شوی او آماده زرغونی کس چې نن را پاسې د باقاعده توګه اسلام آباد ته راغلی او بیا الته کې پټ راغلی بیا هغه پیښور ته ووته چې پیښور ته وته نو هغه ځکه بیا د پی ټی آی سیکریټریټ باندې پولیس راغلل چپیو والا خو هغه نه وته او هغه انا مخکې میډیا سره خبرې وکي هغه لک تاسو وګورئ چې هغه سوي په خپل باندې دا کې تاسو ته مېش مخکې ویلو چې خان صاحب یو پیغام دی دا کسانو ته چې کوم تحریک انصاف کې ځان غني چې څنګه شیر افضل مروت خبري راوتی وي نو هغه چې قیدین دی پکاده چې راوځي اوس دا وخت میدان کې دی نو پټې دوه ضرورت نشته چې کې دا آماده زر په خپل منی وي چې خان صاحب ته پیغام راورسید چې اوس مزید تاسو نه پټيږي او راوځي به دغه شانتي مراد سید سوال ورنیو شو نو هغه دا هم ویلو چې مراد سید بم ډیر زر میدان ته راوځي نو اوس طریق انصاف کم زړه قیدین دی یا نور چې کوم هغه دا هم راوځي او میدان کې تر اوسه پورې فایټ باندې روان دي نو کدا غشانتي فایټ جاری وي یقینا چې خان صاحب ته فائدہ ورسي او خان صاحب ډېر زر ګډیر نو خو سومېشتو کې به ریلیز طرف ته روان شي او دا یو خبر مختګ دی طریق انصاف لپاره او بل طرف ته چې کم د اسټابلیشمنت او د جانو ترمنځ جنگ دی هغه جری دی جانو کې هم تقسیم در قسم دي څنګه چې سیاستدانانو کې تقسیم در قسم دي کچېره دا پکې نه نو بیا اسټابلیشمنت یا فوج دورا طاقت نشو اخستلې او دا اوس څنګه کسان خپل مفادو د لپاره ملاو شي او دا سیستم خراب کړي نو اوس دی وخت کې ځکه زموږ جوډیشل نظام یو سلسلويخ په نمبر باندې دی ملکونو کې
نو جوډیشلی هم سمنه ده خو بل طرف ته اسټابلیشمنت هم نه ډېرې فایدې اوچتې کېندې نه سمې وجې نه اوس په دې صورتحال باندې لکه عام ولس په زرګاو کیسونه پراته دي هغه هم نشته سیاسي کیسونه چې کوي په دغه جوډیشلي دپاره ډېر غټ ده راځو اوس د اهم فیصلې لکه کې شوي نن د عدالتونو کې سایفر کیس حوالې سره هغه هم بس خان صاحب په حق کې کیدونکي دا ولې چې کوم د ریمارکس یا کوم خبرې نن اسلام آباد کورټ کې وشو نو داسې ښکاري چې سایفر کیس نه به عمران خان خلاص شي لکه څرنګه د مبینه لور کیس ټریان کیس نه خلاص شو همدغه شانتې نور ډېر کیسونو کې ورته هغه میلاو شو دهشتګردۍ کیسونه نه ووتل نو اوس د سایفر کیس نه موځي نو انشاءالله ډېر زیات کیسونه نه به خلاص شي خو چې نور کیسونه ورمنې جوړ نه کړي د سره سره نن په سینټ کې ډېر اهم غونډه شوې ده چې په هغه کې څه کسان په وړومبي ځل سینټ کې لکه ممبران راغلي وو او هغې تقریرونه وکړل په هغه کې مونږ به خبره کوو ایمل ولی خان د عوامي نیشنل پارټۍ اوس مرکزي صدر شو او هغه وړومبي ځل په تاریخ کې پارلیمان ته رسېدلی دی او سینټ په ذریعه راوستلو بدقسمتۍ نه موږ به دا وایو چې کوم عوامي اوټ په ذریعه طاقت په ذریعه لکه دې کې هم عوامي اوټ طاقت شامل وي خو هغه شانتې نه وي لکه دا خو د ممبرانو په ترو باندې جوړېږي خو بهرحال لکه چې کوم د الیکشن کې ودرېدو غریب 2000 پاتې راغله هغه ګټلي وي نو بیا به ډېره ښه وی خو مونږ په خوشحال هم ویولې چې خان عبدالولي خان یو نشان یو د تحریک انصاف کا هغه ناسوري د عوامي نیشنل پارټۍ د خدای خدمتګار اواز پارټۍ چې کوم واکه هغه ځل بیا اواز اوچت شي نو د ډېره خبره ده هغه نن اسټابلیشمنټ ډېر ښکاره تنقیدونه وکړل او فارم 47 نه ویلو چې فارم 47 نه خبره کوو نو بیا 1947 نه خبره بیا کې هغه دا ویل چې غدار ابن غدار ما لکه نیکه ته مې غدار ویلی شي پلار ته مې غدار ویلی شي اوس ما ته هم غدار لقب دی نو هغه وایي چې موږ رښتیا وایو نو ځکه به غدار ولې چې فاطمه جنات ته غدار ویلی شو چې د بانی زموږ ملک بانی یعنی قائد اعظم خور او بیا قائد اعظم په کوم حالات کې شو نو دا ټولې خبرې هغه په ښکاره باندې نن په ایوان کې وکړې خپل تاریخ او خپل زړه بړاس وبسلو او بیا په فیصل واړه باندې هم تنقیدونه وکړو چې پراکسي خو به وی چې ته دې وخت کې د چا ملګرتیا کوې نو پرېږده چې ججان ته اسټابلیشمنټ خپل مینس کې خپله کې پوره کړي موږ خپل سیزنان چې کم وي یو بل هغه نه پکار بلکې خپل جمهوریت مضبوط کو نو هغه کې د پښتنو خبره همدغه شانتې تحریک خبره یعنی داسې زاړې خبرې وروت یقینا چې هغه موږ پښتانه په کار دي چې خبر شي چې کم پښتنو باندې ظلم زیاتی په هغه وخت کې شوی چې کنه خان عبدالولي خان تحریک یا هغه وګټله ټوټه انتهایي نم زیات چې بیا خان عبدالقیوم خان یې ورمې راوستو که عبدالقیوم خان مخیله پهله او چې کوم وزیر الله 1948 خبره کوم چې کله د پاکستان یو کال پس هغه پښتنو باندې چې کومې ګولیانې اورېدلي وي یا کتابونو کې هم لیکلي شوي دي ډېر یو تاریخ ته ظلم زیاتی شوی هغه یو تحریک هم دوره کو هغه یقینا چې هغه به موږ ګورو او کتاب په حوالې سره به یو ډاکومنټري ټایپ تاسو په خدمت کې حاضروم که چېرې تاسو لږ شان موږ سره په دې باندې د یوټیوب باندې لږ مرستیا وکړئ نو انشاءالله کوشش وکړو چې په دغه خبرونو او دغه شانتې نوي معلوماتو سره پښتو کې مې دا شروع کړی چې پښتانه موږ پوډکاسټ طرف ته هم ځم چې غټ غټ پښتنو سره انټروګانې وکړو او انشاءالله مخته مزید کوشش وکړو او تاسو مینې چې کوم اظهار دی هغه چا سبسکرایب کړی نه وي نو کې موږ سره دا یوټیوب چینل سبسکرایب هم کوي او خپل کمنټس نه خپل رای نه دا هم راکوي ځینې ملګري ماته پرسنل میسجونو کې کړي وي چې راته اردو کې خپل شروع کا لکه مخکې ما اردو ولو هغه 31-32 سبسکرایب ته ورسېدو خو بند شو خراب شو بند خو نه دی اوس هم چلیږي خو خراب دی څه فایده نه راکوي نو ځکه مې باندې هغه پرېښي دي خو ما ورته چې دې ځل زه ملګرو نه به هم دا مشوره اخلم که تاسو څه رای وي نو ماته کمنټس کې ولیکئ ولې چې زما خپله هغه دا و چې پښتو کې او بیا پښتو کې خبرونو سره سره یو طریقه کار شروع کوم او بیا انټروګانې هم مختلف پښتنو والا یا پوډکاسټ شروع کوم نو تاسو خپل رای کې راکئ چې پښتو صحیح ده او که نه اردو کې شروع کړو خدای تاسو مینې پرې منحصره ده ډېره مننه خوشحال او آباد اوسئ